د قاضي د ښځې سره زنا لنډه او عبرتناکه کیسه. یو محصل د قضا څانګه کې درس لوسته. یو ورځ کور ته راغی چې ګوري ښځې سره یو کس په بدلمنۍ زنا لګیا دی. هغوی چې کله قاضي ولیده نو داسې وډار شول لکه له اسمانه چې پرې تندر رالوېدلې وي. قاضي سړي ته وویل جامې دې واغونده. سړي ورته وویل په الله قسم چې دې ښځې په ځان ورګرم کړم. قاضي ورته وویل جامې دې واغونده، الله دې په تا پرده واچوي. نور یې له کوره ویست. حال دا چې زړه کې د غصې اور خوټ کېده، خو الله تعالی ته صبر وکړ. سړی چې کله بهر لاړ نو یوه مسکا یې وکړ، یا به له دې چې بد شو یا دغه تقوادار قاضي پرې وخندل. قاضي جواب کې حسبنا الله و نعم الوکیل وویل او زړه یې له غصې سم تنور و. ځکه انسان غواړي چې مړ شي خو داسې تماشه ونه ګوري. بیرته ښځې ته راستون شو او ورته یې وویل جامې او اسباب دې غونډ کړه چې د پلار کره دې بوځم. ښځې یې ژړا شروع کړه چې ما وبخښه، شیطان دوکه کړم او بس ډېرې کیسې یې وکړلې. قاضي چوپ کېناست تر څو چې ښځه یې غلې شوه. 3 طلاق یې ورکړل او بیا یې ورته وویل الله تعالی دې پر تا پرده واچوي، حسبنا الله و نعم الوکیل. له خپل کور څخه 300 کیلومتره واټن منزل وروسته یې د خسر کور ته ورسولم. هلته له رسولو وروسته یې ورته وویل الله تعالی دې پر تا پرده واچوي، له هغه الله وډار شه چې تا ګوري او بیا هم له پراخه دروازو څخه روزي درکړي. ښځې ورته وویل رښتیا هم زه ستا په څېر میړه لایقه نه وم. نور یې په چغو پیل وکړ او خپل مخ ته یې څپېړه ونیولې. سړی بیا همهغه خبره ورته وکړه او نور لاړ. قاضي وایي کلونه تیر شول تر دې چې له پوهنتون څخه فارغ شوم، خو نور مې خپل وطن ته د تللو لپاره هیڅ طبیعت نه جوړېده. سره له دې چې زیات کلونه تیر شول خو د هغه سړي له سپکاوي ډکه مسکا مې نه هېرېدله. بل وخت قاضي بل واده وکړ او اولادونه یې وشول او له فراغت وروسته محکمه کې قاضي مقرر شو. نوې ښځه ډېره ښه ښځه وه. د قاضي لپاره دومره زیار ویسته چې بې حده ډېر. قاضي وایي چې الله پاک بدل کې داسې ښځه راکړله چې هیڅکله مې یې سوچ نشو کولی. په پوره معنا لویه ښځه وه. قاضي د کار تر څنګ په سبقونو کې مخته لاړ او په اسلامي قضا کې یې دکتورا واخیستله. جده کې د سترې محکمې قاضي شو. قاضي وایي هر لمانځه کې به مې الله تعالی ته سوال کوه چې هغه منظر مې له مغزو وباسي، خو بس چې هر کله به مې کوم کس په خندا ولیده نو هغه زناکار به رایاد شو، خو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به مې ویل. قاضي کیسه کوي چې یو ورځ یوه دوسیه راغله او ما ته رامخته شوه. قضیه د قتل وه. دلته نو زما د هغې دعا حسبنا الله و نعم الوکیل نتیجه وه. دا مجرم همهغه کس و چې زما کور کې مې په زنا لیدلی و. اوس یې یو کس وژلی و او په زنځیرونو تړلی یې راوست. کله چې زما مخې ته راوست نو سړي کیسه شروع کړه چې شیخه زه الله تعالی ته پناه وړم او بیا تا ته. قاضي ورته ویل دلته څه شي راوستی یې او څه ستونزه دې ده؟ سړی وویل خپلې ښځې سره مې بستر کې بل سړی ولیده نو مړ مې کړ. قاضي وویل ولې دې همداسې نه خوشي کاوه او دا به دې ورته ویلي وه چې الله تعالی دې در باندې پرده واچوي. سړي وویل ای شیخه ستا په ځان داسې لورېږي؟ قاضي وویل هو په ځان مې لورېږي او بس تنها دومره وایم حسبي الله و نعم الوکیل. سړی حیران شو او وویل داسې خبره خو مخکې هم اورېدله وه. قاضي وویل هو تا له ما هغه مهال واورېدل چې کله دې زما کور کې زما ښځې سره خیانت وکړ او له کور زما وتل دې غنیمت وګڼل. بس زما ښځې پسې وې تر دې چې زنا ته دې تیاره کړې وه. آیا تا ته په یاد دی چې ما پورې دې خندل او ما درته ویل چې الله تعالی دې ستا پرده وکړي تر دې چې راڅخه پناه شوې او له غصې مې سینه کې اور بل و؟ هو الله تعالی تا ته وخت درکړ خو ته ګناه کې نور هم غرق لاړې تر دې چې الله تعالی در څخه د قصاص اراده وکړه. پلی الله جل جلاله مې دې قسم وي زه پوهېږم چې تر هغه چې ته ژوندی یې زما به دغه حالت هیر نه شي. قاضي بیا لږ ساعت چوپ شو غلی و. بیا یې سړي ته وویل که د مقتول وارثان درته بخښنه وکړي نو زه هیڅ نشم کولی. زه اوس دومره کولی شم چې د الله پاک د شریعت حکم در باندې جاري کړم. سړي وویل په دې پوهېږم خو له تا څخه یو شی غواړم. قاضي وویل څه غواړې؟ سړی وویل دا غواړم چې راته بخښنه وکړې او د رحمت دعا راته وکړې. هو ما د شیطان ومنله او دا حالت زما له جزا ډېر کم دی. الله ښه پوهېږي چې تا ته دې ښځې څه وویل سم وه. همدا زه وم چې په مختلفو لارو چارو مې ستا ښځه بې لارې کړله. هره لاره چې ناکامه شوه نو بله شیطاني لاره به مې ونیوله. دا رښتیا دی. کاش دا هغه وخت زه وژلی وم او ما مې خپله ښځه په هغه حالت نه لیده. قاضي وویل الله تعالی دې تا ته دنیا او آخرت کې بخښنه وکړي. له دې وجې مې د مقتول کورنۍ ته وویل کوښښ وکړئ دا سړی په دیت ورکولو له قصاصه وژغورئ. خو د الله تعالی حکمت له هر څه پورته دی. الله تعالی سړي څخه د انتقام اخیستلو اراده کړې وه. عبرت له دې کیسې څخه ډېر عبرتونه اخیستلی شو.
هوښیاران وایي د بل ور مه وهه په نوک چې ستا به ووهي بسوک. نو هر څوک چې د بل پرده سیري کړي الله تعالی به یې خامخا پرده سیري کوي. امام شافعي رحمه الله وایي زنا پور ده، نن ته دا پور اخلې، سبا به ستا مور، خور، لور یا ښځه دغه پور پرې کوي. په هر ګناهګار الله تعالی لومړی پرده اچوي چې کیدای شي سړی توبه وباسي او بیا ګناه ونه کړي، خو دریم ځل یې رسوا کوي او